ګوره یو سړی کوي خپل ښځې له په خوب کې طلاق ورکړ چې کله په خپل ښځې له په خوب کې طلاق ورکړ نو د دې په باره کې اوس ګوره د سړي ذهن ته به هر قسمه سوچونه راځي خو په تعبیر الرؤیا کې علامه ابن سیری رحمت الله علیه فرمایي او لیکلی دي چې کله یو انسان د خوب ولیده چې یاره ما خپل ښځې له په خوب کې طلاق ورکړی دی نو فرمایي که د دې سړي شرطه د یو واده کړي نو د خوب تعبیر چې کوم دی نو هغه بیا جدا دی او که چېرې د دوه ودونه کړي نو د خوب تعبیر بیا لږ جدا دی نو وایي که چېرې د یو واده کړي او د په خوب کې ښځې له طلاق ورکړه نو دا دې که په غټه عهده باندې یا دله الله عزت ورکړي نو د دې تعبیر دا دی چې د الله به د عزت چې کوم دی دا به ختمي او دا غبره عهدې نه به لاندې راولي دا د هغې تعبیر دی چې کله د سړي یو ښځی او د په خوب کې ولیدل چې ما خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی او علامه ابن سیری رحمت الله علیه فرمایي که چېرې یو سړي خوب ولید او د هغه دوه ښځې چې ما خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی نو فرمایي چې بیا به دته لږ غوندې نقصان رسي او د به لږ غوندې په دغه کې مسله راځي نور دته ډېر نقصان نه رسي او په ړومبي صورت کې به دته چې که په غټه عهده دی نو لاندې به راغورځېږي نقصان به ورته ډېر رسي دا په ړومبي صورت کې دی نو هغې د الله علمونه ورکړي داسې علمونه چې هغه په دې زمانه کې سړی د هغې سوچ هم نشي کولی وهم او ګمان کې هم زمونږ ستاسو نه راځي